د غزني ښار په 15مه ناحیه کې د 14 میلیونه افغانیو په ارزښت د 2 سړکونو د جوړېدو کار پیل شو. دغه سړکونه د غزني ښار توحید آباد، سرتور بابا، حسن آباد، وردګ آباد او اوسپندۍ سیمې سره نښلوي او د سیمې د اوسیدونکو د تګ راتګ په اسانتیا کې مهم رول لري. د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د دغو سړکونو ټولیز اوږدوالی 1200 متره او سور یې 6 متره دی. د سړکونو دواړو غاړو ته د اوبو د بهیدو لپاره ویالې هم په پام کې نیول شوي او شاوخوا 200 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوي. دواړو طول 1200 متره ته رسیږي، عرض 6 متره رسیږي. د ورځې په هره پروژه کې 100 نفره کار کوي او د سره جوچې هم داخلي دي. تقریبا لګښت شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ ده د دې پروژو. د سیمې اوسیدونکي دغه پروژو له پیلېدو خوښ دي او وایي چې له دې وړاندې د سړکونو د خرابي له امله له ستونزو سره مخ وو. دوی د ښاروالۍ او نفس مؤسسې له همکاریو مننه وکړه او غوښتنه کوي چې په غزني کې د پرمختیایي پروژې دوام ومومي. دلته موږ مشکلات د اوبو د ډنډوابي او دغه د سړک د خرابېدو د امله ډېر مشکلات درلودو. اوس شکر الحمدلله دغه پروژه د لیم منظور شوی او تطبیق کیږي نو خلک ډېر خوشحاله دي. از این مسیر روزانه حدوداً شاید بالای 200-300 موتر رفت آمد بکنه، یعنی مسیر رفت آمد بیش از 7000 خانوار از این مسیر قرار است که رفت آمد بکنه. با جور شدن این سرک تقریبا مشکلات اکثر مردم رفع میشه و مردم نیازمندی هایشان کسا انشالله برطرف میشه. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم په غزني ښار کې د 40 میلیونه افغانیو په ارزښت د 5 پروژو عملي کار پیل شوی و چې پکې د سړکونو، پلچکونو او استنادي دیوالونو جوړول شامل وو.